ترکیه د کابل د هوایی ډګر د امنیت او مدیریت مسؤلیت غواړي. ترکیه وړاندیز کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو څخه وروسته غواړي د کابل نه نړیوال هوایی ډګر امنیتي او نورې چارې په غاړه واخلي. امریکایي چارواکي وایي ترکیه د دغه کار لپاره یو لړ شرایط ټاکلي دي چې باید پوره شي. د ترکیې چارواکو د مې په میاشت کې د ناټو عمومي غونډې ته دا وړاندیز سپارلی دی. رویټرز خبري اژانس د یو ترکي چارواکي له خولې لیکلي دي چې انقرې او واشنګټن په دې اړه خبرې کړې دي او امریکا د ترکیې ځینې شرطونه هم منلي دي. دغه چارواکو ویلي دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلان وروسته ترکیې د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتلو وړاندیز وکړ او په دې اړه د امریکا او ناټو له چارواکو سره خبرې روانې دي. د ترکیې د دفاع وزیر تېره ورځ وویل چې د ترکیې شرطونه د ائتلافینو په مرستو پورې تړلي دي. موږ شرایطو ته په کتو غواړو افغانستان کې پاتې شو، خو زموږ شرطونه څه دي؟ سیاسي، مالي او لوژیستیکي ملاتړ. که دا شرطونه پوره شي موږ به په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې شو. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه خپرولو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې د امریکا د انقرې د دغه وړاندیز هرکلی کوي، خو هغوی ډېرې پیسې غواړي. دغه چارواکي همداراز په ترکیې باندې د اعتبار مسله هم یاده کړه، خو وایي چې واشنګټن هڅه کوي یو حل لاره پیدا کړي. ناټو بله دوشنبه پر افغانستان خبرې کوي چې د امریکا او ترکیې ولسمشران جو بایډن او رجب طیب اردوغان به هم پکې یو له بل سره وویني. ترکیه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې شاوخوا 1500 عسکر لري چې افغان امنیتي ځواکونه روزي، سلامشوري ورکوي او تجهیزوي. د افغانستان څخه د مې په میاشت کې د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي او ټاکل شوی دغه بهیر د 2021 کال د سپټمبر په 11مه بشپړ شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.